حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو باغ ته راغلی، یو چوغکه د یو درخت په سر کې ناسته ده. ورته ویل ای د خدای ارمان نه کوې چې هر څه خورې هر څه چوشې حساب په ورځ د آخرت در سره نشته. د ابوبکر به څه حالت وي چې د هر ذره عمل حساب په ورځ د آخرت ورسره کېږي. کاشکې ستا پر ځای زه وای. اوس ته وګوره ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اول خلیفه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خسر، د ده په صداقت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدي ادا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان ولی او دوست بللی دی، ولیکن دی دا وایي چې شغه کې کش ستا پر ځای زه وای، ستا سره حساب نشته په ورځ د آخرت، زما سره خو کېدونکی دی. حضرت عمر فاروق یو خاشه راواخیسته په لاس کې وه، داسې نیولې ولی خاشې کشکې ستا پر ځای باندې زه یم، ته خو چې ولاړلې زما سره خو په ورځ د آخرت حساب کېږي زما د اعمالو. ما او تا مې ورځ د ځانه سره دا فکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارکه ژړه کې سپینو وریښتان پیدا شو. یو صحابي ورته ویل چې ای د الله رسوله سپین ژړې شولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویل؟ شیبتني سورة هود و اخواتها. زه د سورة هود او د نور سورتونو چې د په مثل دي په هغه کې د قیامت بیان دی، د هغو په اعتبار ورزه سپین ژړې شوی یم چې کله د قیامت احوال هغه تکالیف هغه مشکلات را یاد کړم، د دغه په اعتبار په ژړه کې سپین تارونه پیدا شول. ای د الله رسول دی، افضل المخلوقات دی، افضل البشر دی، افضل الرسول دی، د ټولو مخلوقاتو افضل هم دی بهتره دی. ولیکن کله چې به د ورځې د آخرت فکر د ځانه سره کوي، د هغه فکر په اعتبار رسول الله وایي زما په ژړه کې سپین تارونه پیدا شول. الله رب العالمین زموږ سره دا فکر پیدا کړي چې په خپل اعمالو کې فکر وکړو، د ورځې د آخرت لپاره یو نظر وکړو، د خپل اعمال اصلاح کړو.